وږيږي. دا د پېشمني یو برکت دی. بل برکت د پېشمني دا دی چې سړی پېشمني له پاسي نو په دغه ټیم کې به 2 رکعاته مونځ وکړي، ځکه د تهجد ټیم دی، برکتي ټیم دی، نو 2 رکعاته به مونځ وکړي. حدیث مبارک کې راځي چې د پېشمني دا ټیم شي. د پېشمني ټیم ګورئ د شپې اخیره حصه ده، اخیره. حدیث مبارک کې راځي چې دغه د پېشمني ټیم شي نو د الله تبارک و تعالی رحمت د دنیا د لاندینی اسمان ته راکوشي، د الله رحمت او آواز وشي وایي شته څوک بخښنه غوښتونکی چې ګناهونه یې معاف کړه. الله د طرف نه خپل آواز کېږي، څوک بخښنه غوښتونکی شته چې معاف یې کړمه، بخښنه ورته وکړمه. نو چې ته پېشمني له پاسېدلی خو 2 رکعاته به پکې وکې، وایي به چې اللهم اغفر لی، یا الله ما وبخښه که نه، زه بخښنه غوښتونکی یم نه. او بیا آواز وشي وایي شته دی څوک چې رزق یې تنګ وي چې زه یې ورله پراخه کړمه. شته څوک ای غریبانانو، مونږ ټول غریبانان یو، د الله محتاج یو ټول. ای غریبانانو د پېشمني په ټیم الله تعالی سوچتوی وایي یا الله زمونږ رزق تنګ دی، الله مونږ له یې پراخه کړه. ته یې وینه چې الله یې پراخوي که نه یې پراخوي. نو غریبانانو د تهجد مونځ شروع کو، د الله نه دعاګانې غواړو، په خپله آواز کېږي وي سته څوک تنګ دسته بدحاله شتې چې رزق یې تنګ وي چې زه یې ورله پراخه کړم. نو بل د پېشمني برکت دغه دی. بل دغه ټیم نه دی، حدیث مبارک کې راځي که نه، دغه دومره برکتي ټیم دی وایي چې په دغه ټیم کې یوه زنانه پاسېدلي نو مونځ نه کوي او تهجد نه کوي، تلاوت نه کوي. په دغه ټیم کې چې یوه زنانه لګیا ده د کور کار کوي، پې د الله رحمت راورېږي. دا دومره قیمتي ټیم دی. یعقوب علیه السلام له چې خپل زامن رالو که نه، وی مونږ دپاره بخښنه وغواړه. یوسف علیه السلام چې کوی ته غورځولی، هغه ورته وی سوف استغفر لکم، زر ده چې زه به دله بخښنه وغواړم. په هغه ټیم یې ونه غوښتله. علما وایي اراده یې دا وه چې د تهجدو په ټیم کې به دله زه بخښنه وغواړم. دا دومره قیمتي ټیم دی. نو موږ ماښام سملو او پېشمنۍ پکې حذف کو او سحر پاسو. نه نه، دې کې ډېر برکت دی، دې کې ډېر خیرونه دي. دا زنانه چې پېشمني له پاسېدلي او دا پخلی کوي، په دې د الله رحمتونه راورېږي، رحمتونه پرې راورېږي. دا دومره قیمتي ټیم دی پېشمنۍ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی زمونږ او د اهل کتابو د روجې په منځ کې فرق چې دی اکلت السحر، هغه د پېشمني خوراک دی. یهود او نصواراو په روجه کې پېشمنۍ نه و